چامپیون ټرافي ته د افغان لوبډلې نوملړ اعلان شو. کرکټ بورډ د راتلونکي پړاو چامپیون ټرافي سیالۍ لپاره 15 کسیز نوملړ اعلان کړ، خو له پراخو غبرګونونو سره بدرګه شو. بشپړ جزئیات همدلته وګورئ. وینکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. نن ماښام افغان کرکټ بورډ د راتلونکي پړاو چامپیون ټرافي یا اتلانو جام سیالیو ته خپله لوبډله اعلان کړه، چې ورسره هم مهاله په دې لوبډله پراخې نیوکې هم وشوې، خو یو شمېر کرکټ څارونکو ستایلې هم ده. په دې لوبډله کې حشمت الله شهیدي لوبډل مشر او رحمت شاه زرمتی مرستیال لوبډل مشر دی. له دې دوه لوبغاړو سربیره د توپ وهونکو په برخه کې ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، صدیق الله تل او اکرام علي خیل شامل دي. په ټول چارو لوبغاړو کې محمد نبی، ګلبدین نایب، راشد خان او عظمت الله عمرزی غوره شوي دي. د سپینرانو له منځه نور احمد لکڼوال او علامه محمد غضنفر، او د چټکو توپ وهونکو له منځه فضل الحق فاروقي، نوید زدران او فرید احمد ملک غوره شوي دي. په احتیاطي لوبغاړو کې بلال سمی، ننګیال خاروټی او درویش رسولي شتون لري. مجیب زدران چې تازه له ټپونو روغ او بیرته کرکټ ملي لوبډلې ته راستون شوی، اوس په دې نوملړ کې نشته. او د کرکټ د ټاکونکي ډلګۍ مشر سلیمان خیل ویلي چې هغه اوس مهال د اوږد فارمټ لپاره فټ نه دی، او د ډاکټر هغه نوټې کرکټ بورډ ته سپارلې چې پکې مجیب زدران د یو څو میاشتو لپاره له اوږد کرکټ کولو منع شوی دی. په حواله رسنیو یو شمېر هیوادوالو په کرکټ بورډ تور پورې کړی چې یو ځل بیا یې د وارډ لوبغاړو په حق کې سپین سرګي او ظلم کړی دی. دوی ویلي چې په دې لوبډلې کې د درویش رسولي پوره اړتیا وه، او هغه باید د ګلبدین نایب پر ځای غوره شوی وی. د دوی په وینا د درې غوره لونډرانو په شتون کې د ګلبدین نایب غوره کول ظلم دی. بلخوا یو شمېر نور کرکټ څارونکي بیا وایي چې په دې لوبډله کې د سلیم صافي او بلال سمیت څخه یو یې باید هرو مرو فرید ملک پر ځای غوره شوی وی. یو شمېر نور کرکټ څارونکي بیا د کرکټ د اوسنۍ نوملړ ستایي او په وینا یې چې غوره او پیاوړي نوملړ ټاکل شوی دی. خوږو ملګرو، ستاسې له نظره په دې لوبډله کې باید کوم لوبغاړي غوره شوی وی او کوم باید کېنول شوی وی په کمنټ کې را سره ضرور ولیکئ. د ملتیا او لیدو مو نړۍ مننه. ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لوی الله مو مل شه.